په دې خبرو د عمل کولو نه بعد که چېرې ته وایرل نه شوې نو بیا چې کوم دی چې ته څه وی زه منم ټیک ده خو په دې خبر به ته عمل کې پوره تفصیل سره وګوره ویډیو تر اخره پورې چې وایرل نه شوې زه یې ذمهوار یم ټیک ده السلام علیکم ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم څنګه چې تاسو ته معلومه خبره ده چې پرون مې تاسو سره یو ویډیو شریک کړی وه د یوټیوب د وایرل کولو چې کومه طریقه ده همې درته په هغې کې چې کوم دی د هغې شپږ سټیپونه ښودلي وو ټیک د هغه پرون پارټ 1 و ټیک دا نن در سره پارټ 1 پرون پارټ 1 نن در سره پارټ 2 شریکوم دویمه برخه چې کومه ده د هغې ده په دې کې چې ما پرون تاسو سره کومه اووه خبرې شریکې کړې وي تاسو په هغې باندې عمل سره په دې نور چې کوم دي دا پنځه په دې هم تاسو عمل کوئ اوومه طریقه اتمه نهمه لسمه او یولسمه دا طریقه به درته نن ښایم ټیک ده نو په دې کې چې کومه ده یعنې مطلب اوومه طریقه موږ سره داسې ده چې په دې کې د سی ټي آر او ای وي ډي ده ټیک ده د دې درته آسان طریقه ښایم په سی ټي آر او په ای وي ډي مو چې کوم دی په آسان پویم په دې کې چې کوم د سی ټي آر مطلب دی که نه نو دې مطلب دا دی که نه چې تاسو ټیمنل داسې جوړ کړئ ټیک ده مطلب تاسو یوټیوب باندې یو ویډیو شیر کا ټیک ده جوړه مه کوئ یوټیوب دپاره هغې دپاره چې کوم تاسو ټیمنل دی به تاسو داسې جوړ کړئ چې هغه څه کوي هغه خلک ځان ته چې کوم دی اټریکټ کوي ټیک ده یعنې مطلب تا ویډیو چا له مخې له ورغله ټیک ده او هغه له مخې له ورغله او هغه چې کوم دی تا ټیمنل داسې وو داسې اټریکټیبل ټیمنل و چې مطلب هغه چې کوم دی هغه ویډیو باندې هغه مجبوراً کلیک کو نو تاسو ټیمنل له داسې ټکي خوښوئ داسې ټکي ګورئ یا چې هغې باندې کوم تاسو څه تصویر شیر کوئ لګوئ داسې کوئ چې مطلب خلک ځان ته اټریکټ کوي نو دا سی ټي آر مطلب دی دقه شو څنګه په ساده ټکو کې د ای وي ډي چې کوم مطلب دی که نه دې مطلب دی که نه چې ایوریج ویوز ډیوریشن تاسو ټیمنل ښه جوړ کړو په هغې چا کلیک کړو په ویډیو باندې چې په ویډیو باندې کلیک کړو اوس دې نه بعد رسي ای وي ډي ایوریج ویوز ډیوریشن ټیک ده په دې ایوریج ویو ډیوریشن کې دا مطلب دی چې ستاسو کوم هغه ویډیو ده چې هغه خلک دومره وګوري چې څه وکړي چې مطلب د هغې ایوریج سیوا شي ټیک ده د هغه ویوز چې کوم ایوریج ډیوریشن دی مطلب د هغې ګوره څوک 10 منټه ویډیو ده څوک پکې 2 منټه وګوري څوک پکې 4 منټه وګوري څوک پکې 6 منټه وګوري نو دا ټول چې کوم دی هغه بیا ایوریج کوي یوټیوب والا دا ټول چې څومره جوړ شوي د هغې مطابق بیا چې کوم دی 60 سیکنډ وي 70 سیکنډ وي 50 سیکنډ وي 30 سیکنډ وي هر څومره وي هغه دغه نو تاسو داسې کار کوئ چې مطلب ویډیو داسې جوړه کړئ چې د هغې ایوریج ویو ډیوریشن چې کوم دی هغه څه شي هغه ورسره سیوا شي اتم موږ سره رسي په دې کې چې کوم دی اولني 10 سیکنډونه اهم وي ټیک ده کله چې ته ویډیو شیر کې ګوره دا چې کوم دی ټول یو بل سره ریلیټډ دي د اووم اتم دا شان دي لومبه ټول یو بل سره ریلیټډ دي ما ورته وایي چې ټیمنل به داسې جوړ کړي چې یعنې خلک په هغې باندې څه وکړي کلیک کړي ټیک ده په هغې باندې خلکو کلیک کړو د هغې نه بعد چې کوم دی رسي ایوریج ویو ډیوریشن چې کله ایوریج ویو ډیوریشن راغو مطلب خلکو ویډیو به څنګه ته دغه کې چې خلک یې وګوري نو هغه اولني 10 سیکنډونه اهم دي د ایوریج ویو ډیوریشن دپاره هم ټیک ده چې کله ستا اولني 10 سیکنډونو کې داسې خبره وي چې مطلب هغه خلک اټریکټوي ځان ته هغې وایي چې لکه دا ویډیو مخکې وګوره چې دې کې نور څه ښودلي دي یعنې مطلب دا ویډیو ټیک ده نه ده ټیک ده نو په دې وجې باندې چې کوم دی اولني 10 سیکنډونه ستا لپاره هغه ډېر اهم دي په دې باندې تاسو عمل کوئ موږ سره په دې کې راځي په نهم نمبر چې کومه خبره ده یا تاسو لپاره کم چې کم دی لازمي څیز دی نو په یوټیوب باندې چې کم دی آیډیا خرڅېږي ټیک ده ته یو ویډیو جوړې او هغه ویډیو چې کم دی هغه په هر یو ټاپک وي ټیک ده خو هغه چې کومه آیډیا باندې ته هغه ویډیو جوړې ټیک ده نو هغه آیډیا د حیران کون وي ټیک ده حیران کون آیډیا چې کوم دی ته راخله مطلب ته د یو څیز بالې کې چاته معلومات ورکې ته چاته چې کوم دی ډاکومنټري جوړې نو ته خپلو چې کوم ډاکومنټري دی داسې آیډیا ته د هغې لپاره چې کوم دی دغه کوه مثال کے طور پر چې مطلب ته د جنګ په حوالې سره خبرې کوې د تېر شوو جنګونو په حوالې سره خبرې کوې نو هغه چې کوم دی داسې الفاظو کې بیانول چې ټیک ده مطلب هغه خلک څه کوي هغه ګوري دا چې کوم دی دا موږ سره چې کوم دی نهمه طریقه ده ټیک ده نو دا چې کوم دی تاسو دا چې کله لازمي مطلب دغه کوي تاسو په ځان باندې لازم کوي تاسو دغه مطابق ویډیو جوړه کوي تاسو به کامیاب یئ
مونږ سره په لسم نمبر چې کوم دی که نه دی په دې به تاسو عمل کوئ چې ستاسو سبسکرایبرز چې کوم دي دا ستاسو نه دي ټیک ده تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو نور پلیټفارمونو ته لاړ شئ فیسبوک ته لاړ شئ ټیک ده دې نه علاوه تاسو په هغې کې ځان له پیج جوړ کړئ ټیک ده فیسبوک نه علاوه چې کوم دی انسټاګرام تاسو یوز کولی شئ ایکس ته لاړ شئ ایکس ته هغې به کې تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ دې نه علاوه چې کوم دی تاسو لاړ شئ څه ته دغه ته دا انسټاګرام او ایکس لاړ شئ تاسو ځان له خپل ویب سایټ جوړ کړئ کله تاسو خپل ځان له ویب سایټ جوړ کړئ په هغې باندې چې کوم دی تاسو دغه لینکونه شیر کوئ نو تاسو چې کوم دی دغه ارننګ به کېږي که ستاسو یوټیوب چینل سبا ستاسو چې کوم دی هغه ډیټ شو یا سپوز باندې هغه ډیلیټ شو څه مسله پکې راغله نو ستاسو چې کومه خواري او محنت وي هغه به بس نه وي تللي تاسو سره به نور پلیټفارمز هم وي دې نه علاوه چې کوم دی موږ سره اخرینی چې کومه دغه دی میتھډ دی طریقه دی وایرل کېدو هغه دا تاسو چې کوم دی یو لسمه طریقه دا ده چې تاسو نیګیټیو چې کم کمنټس وي هغه اګنور کوئ ټیک ده افریږ دی تاسو په چینل باندې خلک کمنټس کوي څوک به ټیک کوي څوک به غلط کوي تاسو که په دغه نیګیټیو کمنټو پسې تاسو نښتي یئ تاسو وایئ چې هغه جوابونه ورکوئ داسې او هغه شانتې او هغه شانتې او دغه شانتې تاسو چې کوم دی نشئ کامیابي دی ستاسو د کامیابۍ راز په دې کې دی چې تاسو نیګیټیو کمنټ چې کله تاسو نیګیټیو کمنټ اګنور کړل پرېښول تاسو چې کوم دی کامیابېدی شئ نو دا وه هغه دویمه طریقه دویمه ویډیو یا دویمه برخه د هغه ویډیو چې ما نه پرون اوږدېده نو ما په هغې وجې باندې چې کوم دی دا څه طریقې درته په دې ویډیو کې وښودلې نو که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو بیا در سره دغه چینل سبسکرایب کړئ او د دې نه بعد چې کوم دی تاسو دا بل آیکن هم دباو کړئ